خواړه د بدن کوم غړي پیاوړي کوي؟ آیا پوهیږئ چې ځینې عادي خواړه ستاسو د بدن بېلابېل غړي پیاوړي کوي؟ به وګورو چې کوم خواړه د دماغ، زړه، جگر، سترګو نورو غړو لپاره ګټور دي. نمبر 1. دماغ. اخروټ، کب او بادام د دماغ د سالم فعالیت او حافظې د ملاتړ لپاره ښه انتخابونه. نمبر 2. سترګې. ګازرې، پالک او هګۍ هغه غذا دي چې د سترګو د روغتیا لپاره مهم غذایي مواد لري. نمبر 3. ویښتان. هګۍ، مغز لرونکي دانې او کب د ویښتانو د پیاوړتیا لپاره ګټور دي. نمبر 4. زړه. مغز لرونکي دانې، زیتون او تازه میوې د زړه د روغتیا لپاره ښه انتخابونه دي. نمبر 5. بروکلي، مڼه او زنجبیل د متوازنې غذا برخه کې شاملول ګټور دي او د فوسفورس د ناروغۍ لپاره هم ګټور دي. نمبر 6. وینه. چغندر، انار او شنه پاڼې لرونکي سبزي د اوسپنې او نورو غذایي موادو لخوا سرچینې دي. نمبر 7. معده او کولمې. ماسته، کیله او فایبر لرونکي خواړه د هاضمې په فعالیت کې مرسته کوي. نمبر 8. جگر. هوږه، شنه چای او لیمبو د سالم ژوند د طرز برخه کې ښه انتخابونه ګڼل کېږي. نمبر 9. هډوکي او غاښونو لپاره. تودو ماسته پنیر د کیلشیم مهمې سرچینې دي او د هډوکو د غاښونو په پیاوړتیا کې مرسته کوي. نمبر 10. پوستکي یا جلد. کاړو، رومیان او مغز لرونکي دانې د پوستکي د روغتیا ساتلو لپاره ګټور غذایي مواد لري. نمبر 11. قوت مدافعت لپاره. مالټې، لیمبو او شات د متوازنې غذا برخه کې د بدن د دفاعي سیستم ملاتړ کوي. نمبر 12. اوبه. هره ورځ کافي اوبه څښل د بدن سم فعالیت لپاره ډېر مهم رول ادا کوي. یاد ولره، یوازې یو خواړه د کوم غړي درملنه نه کوي. متوازنه غذا، ورزش او ښه ژوند د روغ بدن راز دی. دا معلومات مو خوښ شول، ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ او له خپلو ملګرو سره یې ضرور شیر کړئ.